لم يزل لم يزال فانكر بعز الجلال لم يلد ولم يولد خالقي متعال فانكر بعز الجلال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مبین افغان پښتنه کړې چې په مانځه کې د سورې فاتحې نه وروسته آمین په زوره ویل کیږي او که ورو ویل کیږي. د نسائی حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ووایي نو تاسو آمین ووایئ، ځکه چې فرشتې هم آمین وایي او امام هم آمین وایي. پس د چا آمین چې د فرشتو د آمین سره موافق شي نو د هغه مخکینی ګناهونه معاف شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دا لفظ چې فرمایي و ان الامام یقول آمین، د دې نه دا څرګندیږي چې امام آمین په پټه وایي. که په جهر سره امام آمین ویلی نو مقتدیانو ته به پخپله د دې معلومات کېده او د دې خبرې د اظهار ضرورت نه و چې امام هم آمین وایي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه موږ ته دا خبره څرګندیږي چې آمین باید په پټه وویل شي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت وایل بن حجر رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وخفض بها صوته. او په دار قطنی کې راځي چې اخفى بها صوته. نو وائل بن حجر نه روایت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړ او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ولستلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم آمین په خفیه وویلو. نو امام طبری رحمه الله فرمایي چې آمین بالجهر او آمین بالسر دواړه ثابت دي، لیکن آمین بالسر د دې وجې نه راجح دی چې د اکثره صحابه و کرامو او تابعینو عمل په دې باندې و. نو حاصل دا چې آمین بالجهر هم ثابت دی د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د احادیثونه، او آمین بالسر یعنی په پټه باندې ویل هم ثابت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویناو او د احادیثونه. خو امام طبري صاحب وایي چې آمین بالسر د دې وجې نه راجح دی چې دا د اکثرو صحابه و کرامو او د اکثرو تابعینو رحمهم الله عملو. نو اوس که چا آمین بالجهر ویلې تاسې به په هغه باندې ټاپې نه لګوئ. ځینې ائمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغو احادیثو باندې عمل کوي چې هلته آمین بالجهر راغلی، او امام ابو حنیفه رحمه الله په هغو ویناو باندې عمل کوي چې هلته آمین بالسر راغلی چې آمین به ورو وایئ. نو موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب یو، نو موږ به آمین په پټه باندې وایو او دا زموږ په نظر باندې راجح او افضل هم دی.
چې تا نه غواړم نو د بل چا نه غواړم چې تا نه غواړم نو د بل چا نه غواړم چې تا ته نه جاړم نو ربا چا ته وجاړم چې تا ته نه جاړم نو ربا چا ته وجاړم چې تا نه غواړم نو د بل چا نه غواړم چې تا نه غواړم نو د بل چا نه غواړم بل درد غوښتو ما ته او بل رب راوښایه